ملګرو سلامونه مې ومنئ. تاسو ته به د وتلي شاعر لوی شاعر پیر محمد کاروان یو غزل وایمه، خو تر هغه له مخه تاسې مهرباني وکړئ دا زما یوټیوب چینل جار صافی درسره سبسکرایب کړئ. پیر محمد کاروان وایي: ستا خبرې لکه تاندې مرغلرې، ستا خبرې لکه تاندې مرغلرې، وایه ډېرې مې درباندې مرغلرې. د وطن د پیغلو غاړې دي بېهاره، د وطن د پیغلو غاړې دي بېهاره، تر بڼو یې اویزانده مرغلرې. پر غوټۍ شونډو دې ګل د خندا غواړم، پر غوټۍ شونډو دې ګل د خندا غواړم، دعاګانې مې ځلانده مرغلرې. لامبوزنه تر سر تېر شه که یې غواړې، لامبوزنه تر سر تېر شه که یې غواړې، د څپو تر پښو دې لاندې مرغلرې. څوک د لمر ماڼو سایل ته راوتلي، څوک د لمر ماڼو سایل ته راوتلي، دریابونه سپ سپاندې مرغلرې. په غربت کې د شاعره غنان غښتې، په غربت کې د شاعره غنان غښتې، ستا سندرې او ستا ساندې ملغلرې. پر ګودر د کیمیاګرو کاروان راغی، شنې ویالې به شي بهانده مرغلرې. نو پیر محمد کاروان داسې لیونۍ غزلې لیکي چې په غزل کې یې ډېر لوی مقصد وي. نو هیله لرم چې دا غزل به مو خوښه سوې وي. ډېره 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 مننه.